د ستورو هار. له کلید راډیو څخه د ناول پرلپسې لړۍ. له جمعې شپې پرته هره شپه له 9 بجو خبرونو وروسته او د بیا ځل لپاره د غرمې 12 بجې له کلید سره اوسئ. بړبوکی. د مینې او جاسوسۍ ګډ په زړه پورې داستان. لیکوال نصیر احمد احمدي. د ستورو هر داستاني خپرونې درنو اورېدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ. بړبوکی د مینې او جاسوسۍ په زړه پورې ناول دی. د دغه ناول په تیره برخه کې مو واورېدل چې د وړو غونډیو په لمن کې چې کله د سرتیرو کاروان تېرېده نو له غونډیو برید پرې وشو. بیا د هلیکوپټر له ښکاره کېدو وروسته چې ډزې لږ کرارې شوې نو د سرتیرو موټرو حرکت وکړ او لږ وروسته د برید کوونکو ډله هماغه ځای ته راکوزه شوه چیرې چې د سرتیرو موټر ولاړ و. دوی د جنګ په ځای کې د هغوی د مرګ ژوبلې نښې لټولې چې د غونډۍ پر سر یوه ولاړ ملګري پر بله خوا ډزې وکړې او د دوی د پوښتنې په ځواب کې د یو چا د لیدو خبره وکړه. کله چې دوی ورغلل ویې لیدل چې یوه سرتیري د سلامۍ لاسونه پورته کړي او وروسته معلومه شوه چې هغه نجلۍ ده. دوی له ډېرې سلا مشورې وروسته هغه د شېرګل کوچي خیمې ته راوسته. دلته خیمه کې پر شېرګل سربیره د ده زړه مور او 2 ځوانې ښځې او یو وړوکی ماشوم هم و. شېرګل نجلۍ په موټر سایکل پسې وتړله. په سبا دوی ټول له کېږدۍ ووتل او نجلۍ یوازې پاتې شوه. اورېدونکو اوس د دغه په زړه پورې ناول 2مه برخه وړاندې کوو. په دې هیله چې دا تر پایه واورئ او راتلونکې نورې برخې هم تعقیب کړئ. غرمه وه. په کېږدۍ کې تود باد چلیده. ماشوم لغتې وهلې، پښې یې ککړې وې. بوډۍ د چکې د جوړولو په تمه په یوه ژېړه تیکهیي کڅوړه کې شړومبې اچولې. لاس تړلې نجلۍ په کېږدۍ کې ناسته وه. سر یې درد کاوه. پښو ته نږدې یې وچه ډوډۍ پرته وه. وروسته یې یوه لوی لړم ته پام شو. لړم ګړندی روان و. بیا د ماشوم په بغبند کې ورننوت. د نجلۍ سترګې رډې راوختې. په بیړه ولاړه شوه. پړی کش شو. بېرته کېناسته. تړلي لاسونه یې ټیر ته ور وغځول. هڅه یې وکړه چې پړی خلاص کړي. پاتې راغله. پرېوته. په خیرن پړي غاښونه ټینګ کړل. جټکه یې ورکړه. یودم یې ویښته د شاخوا ته کش شول. بوډۍ چیغه کړه چېرته تښتې؟ پر مخ یې یو کلک شی ولګېد. سر یې وګرځېده. بوډۍ ته یې وکتل. په لاس کې یې توره چایجوشه نیولې وه. نجلۍ ماشوم ته اشاره وکړه. شونډې یې سره سریښ شوې. بوډۍ ناره کړه بلا بلا څه رمباړې وهې؟ نجلۍ په راوتلو رډو سترګو ماشوم ته کتل. هغه پښې وهلې. بوډۍ مخ واړاوه. نجلۍ پسې وکتل. د موټر سایکل ټانکۍ ته یې تړلي سوکان ونیول. بوډۍ ګام واخیسته. نجلۍ چیغه کړه لړم. د ماشوم بسترې ته لړم ورننوت. بوډۍ منډه واخیسته. ماشوم یې پورته کړ. پر سینه یې لوی لړم روان و. لړم یې په لاس وواهه. ماشوم چیغه کړه. لړم پر لیمڅي ولوېده. بوډۍ وکلی پرې کېښوده. لاس تړلې نجلۍ سترګې سره وروستې. سړه ساه یې واخیسته. ورپسې یو سوړه سویلی وایست. بوډۍ په بیړه د ماشوم کمیس لرې کړ. د هغه لوڅ ځان ته یې وکتل. په زوره یې وویل یا پیره دستګیره را رسېږه. دا وخت زنګونه وشرنګېدل. ډډ کوچیانی غږ پورته شو. ارې ارې. بوډۍ ماشوم ور واخیست. په منډه له کېږدۍ ووته. نجلۍ پسې وکتل. د رمې په سر کې یو ښکرور سرلی روان و. بوډۍ چیغه کړه شېرګله و شېرګله. ځوان ناره کړه څه خبره ده؟ بوډۍ ور مخې ته شوه. په لوړ غږ یې وویل د بنګل په بغبند کې لړم و. ماشوم ژړل. ځوان په بیړه ماشوم ور واخیسته. ورته ځیر شو. یوې او بلې خوا ته یې سره واړو. په خندا یې وویل انا زړه مه خوره. د نیش وهلو ځای نه ښکاري. روغ رمټ دی. له دې سره یې ماشوم ښکل کړ. بوډۍ ته یې ونیو. په رمې پسې روان شو.
بډۍ په یوه لویه ډبره کېناسته. ماشوم ژړل. لاس تړلې نجلۍ وچې سترګې ورته نیولې وې. ښه شېبه ووته. بډۍ همالته ناسته وه. ځوان د یوه پسه وړی سکوللې. وروسته وړانګه او د هغې ورېنداره ښکاره شول. دوی په یوې خرې پسې روانې وې. د خرې پر شاله پرتو جامو څاڅکي څاڅکي اوبه څڅېدې. بوډۍ مخې ته ورغله. لنډه شېبه سره ودرېدل. لاس تړلې ښځې ور وکتل. د بډۍ نګور خپل زوی ور واخیست. په سینه پورې یې ونیو. وروسته یې د هغه له مخه څو پرله پسې مچې واخیستې. بیا درې واړه د کېږدۍ خواته روانې شوې. وړانګې له غوړې کاسې یوه توره چاړه ور واخیسته. لاس تړلې نجلۍ ته ور نږدې شوه. د نجلۍ سترګې رډې راختلې وې. وړانګې پړې ته چاړه ونیوه او د هغې لاسونه یې خلاص کړل. دا وخت ځوان کېږدۍ ته ور ننوت. په خیله ستوڼي پسې سپینې وړۍ نښتې وې. په غولې پراته شلېدلې پړې ته یې وکتل. بوډۍ وویل: ها دا دی. ځوان سترګې ور واړولې. په لیمڅي پورې یو تور لړم چښتاړی و. یوازې یوه ببره پښه یې خوځېده. ځوان وویل: په پیرنګیانو کې هم ښه خلک پیدا کېږي. کوچیانو وخندل. ځوان د لرګي له زاړه صندوقه یو څټک ور واخیست. وړانګې وویل: څه یې کوې؟ د ځوان شونډې وخوځېدې. د یوه پسه ګړنجونی خراب دی. ګام یې واخیست خو یو دم ودرېده. بوډۍ ته یې وکتل. په حیرانۍ وویل: انا تا څه ویل؟ بوډۍ وخندل. شونډې یې وخوځېدې. څه وخت؟ تا ویل چې دې پیرنګۍ خبره کړې ده. دې خو د بوډۍ سترګې راوختې. په خبره کې یې ور ولوېده. هو رښتیا دې خو زموږ ژبه وویله. ځوان نابللې مېلمنې ته وکتل. شونډې یې وخوځېدې. ته په پښتو وغږېدې؟ نجلۍ په رېږدېدلي غږ وویل: هو. د کوچیانو خولې واضح شوې. نجلۍ وویل: نوم مې ماریا ده. په امریکا کې پیدا شوې یم. بوډۍ په خبره کې ور ولوېده. نو له کفارو سره دې څه کول؟ د ماریا سر وځړېد. ورو یې وویل: زه په اصل کې افغانه یم خو د امریکا تذکره لرم. هلته مې د عسکرۍ درس ویلی. د یوه کال رئیسې افغانستان ته راغلی یم. بوډۍ په بیړه وپوښتل: مسلمانه یې؟ ماریا د هو په نښه سر وخوځاوه. بوډۍ وویل: نو بیا دې څه مخ تور دی چې له دوی سره ولاړه یې؟ د ماریا سر وځړېد. وړانګې وویل: هر رنګه چې وي زما وراره یې بچ کړ. د زړه رحم لري. ځوان وویل: خورې جامې یې ور بدلې کړه. د عسکري کالي ښه نه دي، خطر لري. بیا یې ماریا ته وکتل. په خندا یې وویل: د ترختې فکر ونه کړې. سپی ډېر خړولی دی. ځوان ګام واخیسته. بېرته ودرېد. ښځو ته یې مخ ور واړوه. ورو یې وویل: هغه ماین یې ویست. نه پوهېږم چې له کومه وپوهېدل. ماره مه پیوله. د غونډۍ له سره مې ورته کتل. خو کتار تر زړې ژرندې یو څه لرې ودرېد. 2 تنه له یوه موټره کوز شول او ماین ته نیغ ودرېدل. ځوان سلام وګرځاوه. څادر یې ټول کړ. ولاړ شو. سترګې یې رډې راوختې. ماریا د کېږدۍ څنګ ته ولاړه وه. ګڼ کوچیانی کمیس یې په تن و. د کمیس په لمنې پورې یې سپینو روپیو ټال خوړ. لستوڼو ته یې ګونګړوګان ور لوېدلي وو او ټټرې له شنو مریو ډک وو. ځوان نږدې ورغی. نجلۍ ته یې په لومړي ځل په ځیر وکتل. ښه ورته ښکاره شوه. هسکه غاړه یې لرله. ټټرې راوتلی و او په ډکو سرو شونډو یې وخوږه مسکا پرته وه. ځوان جټکه وخوړه. څنګه مې جوړه کړه؟ څوک به دا ووایي چې کوچی نه ده؟ ځوان خپلې خور ته وکتل. تر څنګ یې ولاړه وه. ویې خندل. بلا یې بلا. وروسته کېناست. د سپي په غټ سر یې لاس تېر کړ. ماریا ته یې وکتل. په خندا یې وویل: خو دومره ازادي مه ورکوه. د وړانګې تندی ترېو شو. لالا وبال لري. چیرې به لاړه شي؟ یوې خواته دښته ده، بل لوري ته غونډۍ. د ځوان شونډې وخوځېدې. احتیاط یې هم ویلی. مخ یې واړه و. د رمې خواته روان شو. وروسته یې ولوی پسه له ځمکې پورته کړ. پرې ایست او د پسه د وړیو په سکوللو بوخت شو. ښه شېبه ووته. بیا یو سیوری ور باندې راغی. پورته یې وکتل. ماریا وه. بېرته یې سر وځړېد. نجلۍ وویل: مننه. د ځوان شونډې وخوځېدې. څه معنا؟ کور ودان د څه لپاره؟ زه دې 2یم ځل ونه تړلم. ځوان وخندل. ورو یې وویل: په دې شرط چې منونکي واوسې. ماریا په خبره کې ور ولوېده. قول دی. ځوان وویل: زه سمه ده. باور به وکم خو غلی شو. پسه یې په بل مخ واړو. نجلۍ وویل: خبرې کولی شم؟ ځوان وخندل. اوس دې هم خوله نه ده ګنډلې. نجلۍ یوه شېبه غلې وه. بیا یې یو دم وویل: ورور دې چېرته دی؟ ځوان نیغ ورته وکتل. بېرته یې سر وځړېد. پسه ناره کړه. یو موټی سپینې وړۍ په وینو سرې شوې.
ځوان ځمکې ته لاس کړ، خاوره یې ور واخیسته، د پسه په ټپې واچوله. ورو یې وویل ماین ته یې ځمکه کیندله، پام یې نه و، خپل ماین والوت. نجلۍ وویل ما وبخه. ځوان غلی و، وروسته یې شونډې وخوځېدې. هغه ته مو تېر کال ښځه راوړه، زوی یې پس مرګي پیدا شو. نجلۍ وویل پلار دی؟ پلار مې قماندان دی، ډېر وخت په غره کې وي، کور ته کم راځي. سپی وغرېد. ځوان ور وکتل، څو ګامه لرې ولاړ و. ورو یې وویل چغه. سپي لنډه لکۍ وخوځوله، ځای پر ځای پرېوت. ماریا لرې وکتل، 2 تورې کېږدۍ ښکارېدې. ویې ویل هغه هم کوچیان دي؟ ځوان سر پورته کړ، دښتې ته یې وکتل، شونډې یې وخوځېدې. هو هلته یې مینه ده. مینه؟ ځوان وویل موږ ژمی ګرمسیر ته ځو، اوړی دلته اړوو. د کوچیانو مینې معلومې دي، داسې لکه د جیي و چې کور کلی معلوم وي. څوک دا حق نه لري چې د بلې و په مینه کې واړوي. ځوان غلی شو، په بیاتۍ پورې نښتې وړۍ لرې کړې. ورو یې وویل څړځایونه مو هم سره ویشلي دي، هر قوم خپل څړځای لري، بل ځای رمې نشي پیولی. ځوان غلی شو. نجلۍ وویل لاړم. ځوان وړۍ سکوللې. نجلۍ وشیبه ودرېده. ځوان ور ونه کتل، وروسته روانه شوه. سپي سر پورته کړ. نجلۍ ته یې وکتل، بیرته یې د مخکینیو غځېدلو پښو په منځ کې وربوس کېښود. ماریا یوه جونګي ته ور وګرځېده. جونګي هسکه غاړه نیولې وه، ژامه یې خوځېده، خوند یې واهه. یوه شیبه له جونګي سره ودرېده، بیا یې وړانګې ته پام شو. پیاز یې وړول، ورغله، د هغې تر څنګ کېناسته. ورو یې وویل په اشپزي کې څنګه یې؟ هغې وویل څه؟ ماریا وویل دیګ کولی شې؟ وړانګې وخندل، لندې غټې سترګې یې ور واړولې. ورو یې وویل په ښوروا کې تکړه یم. ماریا کاسې ته وکتل، د پیازو په غوڅو شوو ځایونو باندې د چاړې تور خیري ښکارېدل. دا وخت یو غږ شو، 2 ټیټې هلیکوپترې راغلې. ځوان منډه کړه، ماریا یې تر مټ ونیوه، دواړه کېږدۍ ته ننوتل. دروند غږ کېږدۍ ولړزوله، ماشوم وچونګېده. ځوان سوړه سویلی ویست. د ماریا سترګې رډې راختلې وې. بوډۍ د هغې نګوره وړانګه کېږدۍ ته ورننوتې. دوی ورخطا وې. ځوان ماریا ته مخ ور واړوه. ورو یې وویل ته به مو په بلا وخورې. ماریا په حیرانۍ ورته کتل. وړانګې په خواره خوله وویل تیارې وې، تېرې شوې. ځوان چیغه کړه پلار مې ولې خپله کورنۍ په بلا خوري، بل ځای نه و؟ یوه شېبه غلی شو، بیا یې ورو وویل باید احوال ورکړم، دا نجلۍ دلته نشي پاتې کېدی. ماریا په منډه له کېږدۍ ووته، لاړه، لرې په یوه لویه ډبره کېناسته. دښتې ته یې وکتل، لویه دښته وه، پای نه معلومېده. تر یوه ځایه خړې سپاندې ولاړې وې، وروسته سپېرې شګې ښکارېدې. بېرته یې سر وځړېد. تر یوې وړې تیږې د څرمښکۍ خړه لکۍ راوتلې وه. څنګ ته یې تور میږیان لیکه روان و. یو دم یې پر اوږه لاس ولګېد، ورمېږ یې کوږ کړ. څنګ ته یې وړانګه کېناسته، تر ډېره غلې وې. وروسته ماریا په ژړغوني غږ وویل هغوی به مې ووژني. وړانګې د نجلۍ په ورانه لاس کېښود، شونډې یې وخوځېدې. غم مه کوه، زه خو یم. ماریا د هغې پر اوږه سر ولګاوه، یو دم یې وژړل. وړانګې د نجلۍ په تورو ویښتو کې ګوتې تېرې کړې. ورو یې وویل زړه دې غټ ونیسه. ماریا ژړل. وړانګې په حیرانۍ ویل ولې دې لاس ونیو؟ د ماریا شونډې وخوځېدې. وږې نه یم، خو تا هېڅ هم نه دي خوړلې. سهارنۍ ډوډۍ مې ماسپښین له غولې راپورته کړه. ځوان په ډکه خوله وویل څه یې کوې، زړه ته به یې نه کېږي. ماریا ولاړه شوه، 2-3 ګامه لرې کېناسته. د باندې یې وکتل، اسمان له سپینو ستورو ډک و. بېرته یې په کېږدۍ کې ناستو کسانو ته سترګې ور واړولې. تر دسترخوان 4 تنه راتاوو. ځوان له لندې ډوډۍ ګوله جوړوله. بوډۍ د ښي لاس ګوتې په خوند څټلې. 2 نورو کوچیو هم ډوډۍ خوړه. وروسته د غوښې د ویشلو وار ورسېد. ځوان په یوه پاستي 4 برخې کېښودې. وړانګې په بیړه وویل ماریا دې هېره شوه؟ د ځوان شونډې وخوځېدې. مړه ده. بوډۍ وویل ما ته سپینه غوښه راکه. ځوان د ښځو تر مخ په پرتو پاستو یوه برخه کېښوده. وړانګې پاستي ته لاس کړ، ولاړه شوه. د ماریا تر څنګ کېناسته. ورو یې وویل غوښه در واخله. ماریا په مړاوي غږ ځواب ورکړ مړه یم. ځوان هغې ته وکتل، د مخ پر یوه خوا یې د لمپې رڼا لګېده. بېرته یې سر وځړېد. ورو یې وویل دومره یې مه نازوه. ښه شېبه ووته، کاسې پورته شوې، دسترخوان ټول شو. وړانګې هډوکې او ماته ډوډۍ د باندې وایستل. د غوړو په یوه سکڼل شوي زاړه ټیمکې یې واچول. ورو یې وویل تو سپي منډه ور واخیسته.
کوچه بیرته کېږدۍ ته ننوته. ځوان ولاړ شو. موټر سایکل یې وښوراوه. په ټانکۍ کې تیل وچړپېدل. بوډۍ وویل چېرته ځې؟ ځواب یې ورکړ مرکز ته. غلی شو. ماریا ته یې وکتل ویې ویل پلار ته وایم چې دا بلا له دې ځایه ورکه کړي. وړانګه په خبره کې ور ولوېده. نه دا ځای ورته ښه ده، په کومه بلا یې ونه خورې. ځوان ورو وویل په موږ یې څه، که یې وژنې که یې بل ځای بیایي خو دلته نشي پاتې کېدی. د وړانګې سر وځړېد. وبال لري. د بوډۍ ګونځې شونډې وخوځېدې. شېرګله زویه خور دې بده خبره نه کوي، تر سرې ده. وړانګې په بیړه د خبرو وار ور نه ونیو. په خواست یې وویل خدای که یې د تیارو پلار را نه وپېژني ته ورته وګوره سمه دمه کوچی ده. ځوان یې وشېبه ودرېد. موټر سایکل یې پرېښود. له کېږدۍ یې ووت. وړانګې ماریا ته وکتل. د هغې په سترګو کې اوښکې ولاړې وې. ورو یې وویل له وروره مې خوا مه بدوه، په زړه کې څه نه لري، بس لږ کاوړي یعنې غوسهناک دی. یوه شېبه غلې وه. بیا یې د نجلۍ لاس ونیو. ویې ویل راځه چې د باندې ووځو، ښه باد لګېږي، پام به مو غلط شي. ماریا ولاړه شوه. دواړه له کېږدۍ ووتې. څو ګامه لرې په یوه لویه ډبره کېناستې. نرم باد چلېده. چوپه چوپتیا وه. یوازې کله کله به په غاښونو د هډوکو د ماتېدو کړه ساه پورته شوه او ډېر لرې به یوه شغال ناره کړه. دواړه تر ډېره غلې وې. بیا ماریا سوړه سویلی وایست. په مړاوې غږ یې وویل مور مې ډېره یادېږي. وړانګې په غاړه کې لاس ور واچوو. یوه شېبه غلې وه. بیا یې سوړه سویلی وایست. په خوابدي غږ یې وویل ته بختوره یې، مور لرې خو زه. غلې شوه. ماریا ور وکتل. پر تندي د ستورو تته رڼا پرته وه. وړانګې خبره پسې وغځوله. خو زه مور نه لرم. هغه 2 کاله مخکې لړم وچېچله. انا مې رنګارنګ بوټي ورته وټکول. ښه نه شوه. دویم سهار ته مړه پرته وه. وړانګه غلې شوه. یودم یې په غږ کې بدلون راغی. په خندا یې وویل اوس دا د غم خبرې پرېږده، زړه مه خوره، خدای مهربانه دی. په لنډه فاصله کې کوکه شوه. ماریا جټکه وخوړه. سپي وغپل. منډه یې واخیسته. تر یوه ځایه لکه سیوری داسې ښکارېده. وروسته په تیاره کې ورک شو. ماریا وویل دا غږ د څه و؟ وړانګې وخندل. د شغال. دلته کې دړان ډېر دي. د ورځې په غونډیو کې د ډبرو سیورو ته پراته وي. ماښام تیاره وارې ته راځي. تر سپي د چاو د بوی کاږي. تیر څوړمنه یعنې پسرلی او شغال. ماریا په خبره کې ور ولوېده. ویې ویل ورور دې څنګه سړی دی؟ وړانګه یوه شېبه غلې وه. وروسته یې وخندل. ډېره ورنه ډارېږې؟ ځواب یې وانه اورېد. وړانګې وویل زړه مه خوره، بد سړی نه دی. 2 کاله له کوره ورک و. په مدرسه کې سبق وایه. بیا په کور کېناست. په چا کار نه لري. خپله رمه پیایي. تیر کال یو څه وخت ټوپک ګرځوو. 2 ځله سړک ته لاړ. یو وار پر مټ ولګېده. نه منع کېده. خو کله چې مې مشر ورور پر ماین وخوت، پلار مې ټوپک ور نه یووړ. ویل چې په کور کې یوازې تر سرې دي. ده هم څه ونه ویل، خو د پلار خبره یې ومنله. وړانګه غلې شوه. یودم یې وپوښتل خوب درځي؟ د ماریا شونډې وخوځېدې. هغه ستوری وینې؟ کوم؟ لمر لوېدو ته تر نور یو څه غټ دی. وړانګې وخندل. هو، موږ یې د ماښام ستوری بولو. ماریا وویل تر اوسه مې دومره روڼ ستوری نه و لیدلی. ښکلی دی. دلته ستوري څومره راڼه دي. وړانګه په خبره کې ور ولوېده. موږ کله کله د شپې له خوا مزل کوو. غرونه، دښتې او دریابونه مخې ته راځي. خو لاره نه غلطوو. لالا مې د ستورو په حساب ښه پوهېږي. لار د ستورو له مخې معلوموي. د ستورو هر داستاني خپرونې درنو مینهوالو، د ناول دا برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. نورې برخې به یې زموږ په راتلونکو خپرونو کې واورئ. د اوس لپاره ما نوره جان بهیر او د دې خپرونې تخنیکي همکار عطاالله څرک ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یې ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.